السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به او د ژوند په مزو کې به عزتمندو نوی ویډیو کې درته هر کله وایم. عزتمند ډېر افسوسناک دردناک واقعه مخې ته راغلې ده. د پیښور سره تعلق لرونکي مهنور خواجه سره ډېر په بېدردۍ سره قتل شو. آیا دا چا قتل کو او د قاتلان څوک دي او د دومره ظلم ولې وشو چې دا قتل کړو؟ مرګرو مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ سره اوسئ چې د مکمل معلومات نه خبر. ویډیو کوتو نه مخکې که تاسو زموږ په دې روشنی کلیک چینل کې نوی وئ نو زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کوم ازي جگہ تاسو ته زر تر زر در او د دې سره د ټالی نشانه مو وي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبري. مرګرو په پیښور کې ډیر افسوسناک دردناک واقعه مخې ته راغلې چې مهنور خواجه سره چا ډیر په بېدردۍ سره قتل کړو او یوسف جان د دې سره پروګرام وکړو او د نور خواجه سره ورته احتجاج وکړو چې زموږ سره روزانه ظلم ولې شروع دی، چې زموږ روزانه یو مرګره کمیږي او کله موږ باندې څوک فایرینګ کوي او کله موږ شهید کیږو بې وجه او زموږ هیڅ کوم تپوس نه کوي ولې موږ انسانان نه یو که دا څنګه چل دی. زموږ بالکل څوک تپوس نه کوي. زموږ پر روزانه باندې زموږ کله په مردان کې او کله په نوخار کې او کله په پیښور کې یو نه یو شهیدیږي او خلک موږ باندې فایرینګ بلا وجه. آیا موږ انسانان نه یو چې موږ ته خپل حقوق نه ملاويږي؟ مرګرو ډیر خفاو او یوسف جان هم ډیر خفاو چې دای سره پروګرام کول. مرګرو ډیر خسته خواجه سره او چې هغه ډیر په بېدردۍ سره قتل شو او دغه پولیس دا خبره ده چې د پروګرام نه چې په پروګرام کو دا غینه بعد کور ته روانو چې پاغي کې چا ور باندې فایرینګ وکړو او شهید کړل شو. یقینا چې ډیر افسوسناک دردناک واقعیا شوی دی. زموږ په معاشره کې د خواجه سره ډیره زیاته بدسلوکي شروع شوې ده. روزانه حساب سره یو او دوه کسان ډیر زیات په بېدردۍ سره قتل کیږي. مرګرو زموږ ته پکا معاشره ته پکار ده چې دوی ته حقوق ورکړو ځکه چې دغه هم انسانان دي. د دوی سره داسې کول نه د پکار او د چا چې قتل کړي د ته زر تر زر پانسی ورکړي. امید لرم چې مرګرو تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښ شوي وي. نور ویډیوګانو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه، شکریہ.